बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم ملګرو په نننی کلاس کې مستاز د پاره ډېری مهمه جملې راوړې دي کلاس را سره تر پایه پورې وګورئ او کو په چینل باندې نوی یاست نو چینل هم سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او د خپل کور ماشومان سره هم ضرور وګورئ راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو پهلنۍ جمله موږ سره when you will have your nikah ته به نکاح کله کوي خو موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته به نکاح کله کوي نو په انګلیش کې به ورته وایي when you will have your nikah all this seems like a dream to me ما ته را ټول خوب ښکاري خو موږ سره چېرته یو داسې کار وشي چې هغه زموږ ذهن نه مني او موږ وایو چې مطلب ما ته خو دا ټول هسې خوب ښکاري نو په انګلیش کې به وایي all this seems like a dream to me The Quran is a sacred book for Muslim. قرآن پاک د مسلمانانو لپاره یو مقدس کتاب دی کو مونږ وایو چې د قرآن مجید د مسلمانانو لپاره مقدس یعنی یو پاک یا غټ کتاب دی نو په انګلیش کې به وایي The Quran is a sacred book for Muslims. Change is coming. بدلون را روان دی کو موږ چېرته یو څیز یادو چې په دې څیز کې بدلون را روان دی کو موږ یا ملک یادو یا موږ یو کار یادو یا موږ یو محکمه اداره یادو چې په دې کې بدلون را روان دی نو په انګلیش کې به وایي change is coming. He comes of a rich family. هغه یو مالداره کورنۍ سره تعلق ساتي کو موږ چېرته یو کس یادو چې هغه یو مالداره کورنۍ سره تعلق ساتي نو په انګلیش کې به وایي he comes of a rich family. He will reach within a month. هغه به په یوه میاشت کې دننه راشي کو موږ چېرته یو کس یادو چې هغه به په یو میاشت کې دننه راشي یا راورسي نو په انګلیش کې به وایي he will reach within a month. What is he to you? هغه ستا څه کیږي کو موږ چېرته د یو کس نه د یو بل کس په باره کې پوښتنه کوو چې هغه ستا څه کیږي یو بل کس ورته یادو نو په انګلیش کې به ورته وایي What is he to you? Use your wit. خپل عقل استعمال کړه یا د خپل عقل نه کار واخله کو موږ چېرته یو کس ته وایي چې خپل عقل استعمال کړه نو په انګلیش کې به ورته وایي Use your wit. wit چې کومه دی دا وایي ذهن ته یا عقل ته He has enough pocket money. هغه سره کافي د جیب خرچه ورسره کو موږ چېرته یو کس یادو چې هغه لکه هغه سره خو د جیب خرچه چې کومه دی دا کافي ده یعنې ډېره ده نو په انګلیش کې به وایي he has enough pocket money. shame on you. شرم وکړه کو موږ چېرته یو کس ته وایي چې شرم وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي shame on you. speak your mind. د خپل زړه خبره وکړه کو موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه د خپل زړه خبره وکړه یعنې د زړه چې ستا مطلب څه خوښوي یعنی هغه خبره راته وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي speak your mind. whom does he want to meet. هغه چا سره ملاوېدل غواړي کو موږ چېرته یو کس یادو یو بل کس چې مطلب هغه چا سره ملاوېدل غواړي یا چا سره کتل غواړي نو په انګلیش کې به وایي whom does he want to meet. sitting beside me. don't do such thing. ما سره چې ناسته یې داسې حرکتونه مه کوه کو موږ چېرته یو ماشوم ته وایي یا یو غلط کس ته وایي چې ما سره چې ته ناسته نو داسې حرکتونه یعنی داسې کارونه مه کوه نو په انګلیش کې به ورته وایي sitting beside me don't do such things. if he gets cold he will pass away. کو هغه ته یخني ولګېده نو مړ به وي کو موږ چېرته یو کس یادو چې مطلب کو هغه ته یخني ولګېده نو مړ به وي نو په انګلیش کې به وایي if he gets cold he will pass away. everybody is selfish at present. اوس وخت هر یو کس خودغرضه دی د دې مطلب دا دی چې نن سبا په زمانه کې هر یو کس خودغرضه دی خودغرضه مطلب دا دی چې په هر کار کې خپله پیدا لټوي که د هغه پکې پیدا نه نو هغه کار نه کوي او یعنې چې څه کار هم کوي هغې کې یو خپله پیدا ځان ته لټوي نو په انګلیش کې به وایي everybody is selfish at present. he lacks wisdom. هغه کې د عقل کمی دی کو موږ چېرته یو کس یادو چې هغه کې د عقل کمی دی یا عقل پکې کم دی نو په انګلیش کې به وایي he lacks wisdom
لیکس چې کومه دی دا وی کمی ته او وزډم چې کومه دی دا وی عقل ته. ډاټر از ا بلیسنګ اف ګاډ لور د الله تعالی یو رحمت دی. نن سبا کو چرته تاسو زمونږ په معاشره کې کتلی نو نن سبا خل لور ته عزت یا مطلب لور ورته ګرانه نه. نو که موږ وایو چې لور د الله تعالی یو رحمت دی بېشکه لور د الله تعالی یو غټ رحمت دی. نو دا به موږ په انګلیش کې وایو ډاټر از ا بلیسنګ اف ګاډ یعنی لور د الله تعالی یو رحمت دی. هی از ناٹ مای فرینډ هغه زما ملګری نه دی. کو موږ چېرته یو کس یادو موږ نه پکې څوک تپوس وکړي چې دا کس ستا ملګری دی او موږ ورته وایو چې نه دا خو زما ملګری نه دی نو په انګلیش کې به وایي هی از ناٹ مای فرینډ. دی آر هسبینډ اینډ وایف دوی ښځه او خاوند دي. کو موږ نه یو کس د نورو خلکو په باره کې تپوس وکړي چې د دوی خپل منځ کې څه رشته ده او موږ ورته وایو چې دوی دواړه خو ښځه او خاوند دي نو په انګلیش کې به وایي دی آر هسبینډ اینډ وایف. هسبینډ چې کومه دی دا وي خاوند ته او وایف چې کومه دی دا وي ښځې ته. ټرای ټو ډو بیټر د ښه کولو کوشش کوه. کو موږ چېرته یو کس ته نصیحت کوو چې هر وخت د ښه کارونو کولو کوشش کوه نو په انګلیش کې به ورته وایي ټرای ټو ډو بیټر. آی ډونټ نو وټ ټو ډو ما ته پته نشته چې څه وکړم. کو موږ چېرته په یو څیز کې حیران شوي یعنی یو داسې کار موږ له راغلی که نه چې موږ ته هغې کې اوس پته نه لګي چې مطلب زه اوس دا کار وکړم یا دا وکړم او موږ وایو چې مطلب ما ته پته نشته چې زه اوس څه وکړم نو په انګلیش کې به وایي آی ډونټ نو وټ ټو ډو یعنی په کار کې انسان حیران شوی چې زه اوس کم کار وکړم زه څه وکړم. وټس برینګ یو هیر ته دلته څه پسې راغلی. کو موږ چېرته په یو ځای کې ناست یو هلته یو کس راشي او موږ ترې پوښتنه کوو چې هلکه ته دلته څنګه راغلې یا څه پسې راغلې نو په انګلیش کې به ورته وایي وټس برینګ یو هیر. ویر آر یو ګوینګ ته چېرته روان یې. که یو کس چېرته روان او موږ ترې پوښتنه کوو چې هلکه ته کوم خوا روان یا چېرته روان نو په انګلیش کې به ورته وایي ویر آر یو ګوینګ. وټ هیپنډ آن یو په تا څه وشو یا په تا باندې څه شوي دي. که موږ سره یو کس میلاو شو د هغه رنګ خراب شوی یا مطلب څه نورې مسلې پکې راغلي او موږ ورته وایو چې په تا باندې دا څه شوي دي نو په انګلیش کې به ورته وایي وټ هیپنډ آن یو. گو اینډ ګیټ دیټ مین ځه او هغه کس ونیسه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې ځه لاړ شه او هغه کس چې کومه دی دا ونیسه یو کس ورته یاد کړو نو په انګلیش کې به ورته وایي گو اینډ ګیټ دیټ مین. وی آر آلریډي موږ ټول چمتو یو. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې موږ ټول چمتو یعنی تیار یو موږ بالکل د کار دپاره ریډي نو په انګلیش کې به وایي وی آر آلریډي. هو کین ډو دس ورک دغه کار څوک کولی شي. که موږ سره په کور کې یا په کمپنۍ کې یا په یو بل ځای کې موږ سره ډېر کارونه راسئ او په هغې کې یو کار وي موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې دغه کار څوک کولی شي نو په انګلیش کې به موږ دا داسې وایي هو کین ډو دس ورک. ګیټ آوټ آف د وے د لارې نه لرې شه. که موږ چېرته په یو لاره کې موږ څه ګاډی راسئ یا مطلب داسې رواني او موږ یو کس ته وایو چې هلکه دې لارې نه لرې شه سیټ ته شه نو په انګلیش کې به ورته وایي ګیټ آوټ آف د وے. I am working now زه اوس کار کوم. که موږ نه چېرته یو کس پوښتنه کوي چې ته اوس څه کوي نو او موږ ورته وایو چې زه خو اوس کار کوم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am working now. نو چې کومه دی دا موږ د اوس وخت دپاره استعمالولی شو. I am busy now زه اوس مصروفه یم. که د موږ نه یو کس پوښتنه وکړي چې هلکه ته اوس څه کوي او ته ورته وایي چې هلکه زه خو اوس واقعي مصروفه یم یا هغه ماته وایي چې یو کار د دې له راشه او ته ورته وایي چې زه مصروفه یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am busy now. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو سره ډېرې اهمې جملې
شریکې کړي. امید کوم چې دا کلاس به ستاسو خوښ شوی هم وي او تاسو به ترې ډېره زده کړه هم کړي. ملګرو که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او د خپلو کور ماشومانو سره یې ضرور وګورئ، ځکه چې دا جملې د کور ماشومانو دپاره ډېرې اهم وي. که چېرته دوی د اوس نه دا جملې زده کړي نو په روان وخت کې به دوی یو روان انګلیش ویلی شي. او که چېرته تاسو هم غواړئ چې موږ روان انګلیش ووایو نو زما په چینل کې ستاسو دپاره ډېرې مهمې ویډیوګانې دي، تاسو تلی شئ او هغه وګورئ. ملګرو زموږ نننی کلاس پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې هم یاد لرئ او د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.